نه چې ظلمې وم او ما به مزدوري کوله دغه وخت زه د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم ما به په کلو کې سایکل باندې سکریمان خرڅول چې به د چا د دیوالي سوري ته ودرېدم ما به خلکو د شعرونو صابر صاحب ویل په دغه وجه به د ما خلکو ډېر خیال ساتلو چا به اوبه راوړې او چا به راله چای راوړله په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی یو ځل یو کلي ته خولې خولې ورننوتم دومره خولې وم چې جامو کې مې وچ تار نه و چې ودرېدوله مې د سر سوري پیدا نه کړلو د خوددارۍ د دروازې قبضې مې ماتې کړلې د خانانو په حجره باندې ورننوتم د یوې ګوړې ونې سوري لاندې ودرېدم یو دروند سړي د برنډې نه دا اواز راکړ راځه د لميه کټ ته کښېنه لږه ساه سمه کړه چې کټ کې کښېناستم او ساه مې لږه سمه کړه نو دغه سړي چې د حجرې نه په وتو کې شولو نو ده یو ځوان ته اشاره وکړه ورته یې داسې وویې لاړ شه او دلته د روټۍ څه بندوبست وکړه هغه روټۍ راوړه په کټ کې راسره کښېناسته هغه روټۍ دومره پستې وې لکه نرم مالوچ داسې خوشبو د دې روټۍ نه راحته لکه چې چېرته د ما د وړې خوړو په لاسونو بها د یوې پېغلې جینۍ ویل پکې ښکاره درېده لکه د پاسه پې لامده لامده باڼه پراته وو دا په اور نه وه د چا په اسویلو پخه وه زه یې حیران کړم او ما ترېنه تپوس وکړ ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پخوي هغه ویې نه زموږ په کور کې ورندار د زما په سره ګرمۍ کې چې په اور څومره کارونه کېږي نو دا به ټول زما د دغې ورندار په لاس وي او بیا چې ژمي شي یخني راشي او کومه راشي بیا چې په کور کې د اوبو څومره کارونه کېږي هغه به هم زما د دغې ورندار په لاس وي زه یې حیران کړم او ما ترېنه تپوس وکړ د انجینر له لاسه کوم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي هغه وې دا مې مونږ رور له پسوره کې کړې د انجینر زه یې حیران کړم او ما ترېنه تپوس وکړ د انجینر له لاسه کوم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي هغه وې دا مې مونږ رور له پسوره کې کړې د انجینر رور زما رور سره په سپو وران شو زما په رور یې د چاقوانو ګلارونه وکړل زما رور مړ شو فیصله په دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو یا به راله خور راکوې هغه پوښتنو پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه ما ته څه مه وایه خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا دپاره هر غم ته تیاره یم ما به ترې 2 نوړۍ یا 3 نوړۍ خوړلې وي چې ګوتې مې پاکې کړې او خپې مې کټ نه کوزې کړلې د دغه هر څه نه زما د ویښ ضمیر غوږو ته یو جړونی شانواز راته او دا یې ویل خان و مولا له زیرې ورکې څوک مې بابا له زیرې ورکې د جنګ بلا له زیرې ورکې او زما لالا له زیرې ورکې په سپو مینه زه دې خاورې دې کړم چې انسان ډیر قیمتي دی دا منم چې لالچي دی دا نظم د باجوړي دی که لږ سوچ په خپل ګریوانو کې ګریوان کې هم شته د ذکر او صفات په قرآن کې هم شته دې سړي ته سپک مه ګوره د ده رب شته د تورک مه ګوره د ده خوله نه که خیري وځي روح به دې پاغي وځي ورځ ته به دې پرېنږدي او ساه به دې د شپې وځي هر چا ته خواږه کاته لکه د تره ګورم او زه د هر سړي په مخ کې بلا څه ګورم د انسان مخ د چا په لاسو جوړ دی زه ورته سپک نه ګورم سترګې مې ډکې شي اوښکو کې باڼه وخورمه چې توره شپه شي به د یو خبره زړه وخورمه چې ظلم په کشمیر او په افغان کېږي هېڅ نه وایو د انسان قتل سریام کېږي هېڅ نه وایو په توبو مې د توبې خلاصې پکې د ایمان کېږي هېڅ نه وایو دا د یو بل د سرونو قاتلان دي زه یې وینم سر په ټوله ظالمان دي حیرانېږم د دې نه دي د کم دور انسانان دي چې به یې توره شپه کې لاره څاره د یوې مور هغه بچی یې مړ کړو زما د دواړو سترګو توره غلالی یې مړ کړو د سړي ډز وکړو سړی یې مړ کړو د سریام پانسی کوي دا پردی غم خوښوي امن یې خپو کې راکړو دا سړی جنګ خوښوي توبه شه بس نوره خطا مه کوه توبه شه بس نوره خطا مه کوه د چا په ویر پورې خندا مه کوه سړي عمرې به نور ظلمونه په دنیا مه کوه د خدای نه ویرېږه ځان لرې د عذاب ساته د خدای نه ویرېږه ځان لرې د عذاب ساته بس بروسه په بره ذات ساته وایي منه زما دا یو خبره یاد ساته دنیا چې کله د دنیا وځي ستا د دې ټول بدن نه ساه وځي زه تا پېژنم خبرې حق د خولې نه به دې بیا وځي ټوقې دې پرېښودي منم په حقیقت لګې ټوقې دې پرېښودي منم په حقیقت لګې غوږ مې ورته ایښودی ته ټول په آخرت لګې خو خلک شعرونه د دنیا اوري ته شوی باسې ګپ لګې چې دنګونه توره سترګې شنه خالونه یادې چې سپینې دې چې شنه ببلي شونډې لالونه یادې چې نری غاړه تورې زلفې ولونه ولونه یادې د چا د خور چې سرې پاپۍ او سره لاسونه یادې د یوې پېغلې
ته دې خور اندامونه یادې نو تا کې غیرت نشته که ستا په کور کې خور نشته او دا د چا خور چې یادوي نو د دې رور نشته دا ابیه بیبي زمونږ د ټولو خور نه ده کافرو منګه نه بوتلې دا په زور نه ده هر مسلمان له دا خبره د پیغور نه ده ته د کشمیر د مظلومانو دغه شور نه اوري خدای دې ګونګی کړه چې فریاد د خپلې خور نه اوري چې کلب یادې نو مدینه منوره یاده که د احد غر دا صحابو مقبره یاده که او د حقیقي مینې چې ستا پړه کې کور پیدا شي نو مجبور وی هله به د ستا قلم کې زور پیدا شي